اوس یې ملګري کیسه راته کوله او پلاني پیر ویلې ول پلاني پیر ویلې زه د پیرانو یو خو هغه اخیر زموږ مشران دي زه هغو ته دا وایم تی ما ته ښه وایاست ما ته بد مه وایاست زه له تی دغه خراب جلا کوم د جیلي پیران نه دي دا زه جلا کوم له تی څه بیا خلک پر تی باندې د بد ګمان کوي ته زما شکریا ادا کړې چې یاره د ښو د بدو خلکو ته یې ورښکاره کوي چې ښه څوک دي بد څوک دي یو پیر هغه زه پېژنم هغه پیر یو چا ته ویلې ول ما زه غږ وکړم چې کومه انجلۍ کوزده سوې ده یا کومه انجلۍ ود سوې ده ما یې خالي ما ته ووایه په دغه میړه به زه دغه ود سوې کوزده سوې انجلۍ ته درایله کوم تی بیا وکړم چې یو پیر رنګ یې د ملایي و د اسلام و د خدای و د رسول و او تی د ډېر احترام په لاس مچه کوي د یو زه داسې تعویض درکولی سم ته خالي ما ته ووایه ته زما یار یې زما دوست یې ما ته څه روپۍ راکوې چې کومه انجلۍ کوزده سوې ده اوس هغه انجلۍ څه په خبره ده هغه هلک څه خبر دی پلار خپله لور چاته ورکړله او ته راولاړېږې تعویض کوې او هغه سړی په خپل کور کې بیا خپله ښځه چې د هغه طلاقوي بیا راځي دا به څنګه خبره وي شیطان ښه دی که دا پیر ښه دی شیطان خو موږ ته الله وایي دا سي دښمن دی ټیک ده صحیح ده نو پیر زما خو ته دوست وللی او تا په دوستۍ کې زما دونه کور را خراب کړي دا زه د یوه پیر کیسه درته کوم په دا ښار کې درته کوم د دې ښار کیسه درته کوم د بار خو نه درته کوم ګسر به څه چم کوو زما ورښځو ته دا عرض یې بولې خواست یې بولې زارۍ پیرانو دا دنده منده پرېږده که ځې ورسه باچا غلره ورسه که جوړېدې په هغه به جوړه شي که نه خدای دې کس مه جوړوه خدای دې هغه قبر ځای کې چې بیا په دنیا کې قبر معلوم هم نه دا پیران چې ناست دي دا ستا د عزت د نیلامېدو دپاره ناست دي داسې پیران ستا چې علیحده یې کیمره لګولې ده داسې پیران ستا چې هغه علیحده په تا باندې دا ستا پړونی و چادري و برقه لرې کړي زه پر تا باندې دم کومه داسې پیران ستا چې ته پر زړه لاس مه نسه زه ستا پر زړه لاس نسمه زه پر تا دم کومه ښځې خو د جهان بې وقوفې دي چې اول پیر لره ورشي پیر ورته وایي چې یو سخته خبره واورې زړه دې غورځي زما زړه غورځي چې داسې یو پریشاني راشي بیا خوب نه درځي که شپه ویښه دا که دې زموږ د ژوند کیسې دي دا په دې کې د پیر څه کار دی هغه زموږ چې ورلم چې دې حال راته ووایي راته ویلې چې د سخته خبره واوري یا څوک سخته میړه ته دا کیسه کوي چې دا څوک سخته خبره بیا ته دې پریشانه شي بیا دې زړه غورځي بدن دې په کپېدو شي بدن دې مړ شي دا د غیر ښه پیر صاحب دونه مشهوره یې دونه په خبرو خبر یې محمد رسول الله مبارک نوم په خبره ټیک دی یو معجزه وه چې یو سړی به منصوبه جوړه کړې وه الله به په خبر کړي عام طور پیغمبر اسلام خپله وښه ورکه وښه کافران ورته ویلې ول هلته د قیامت خبرې کوي 50,000 کاله بعد دلته دې وښه ورکه دی نه چې پیدا کولی الله ورته وفرمایل ورسه فلانۍ شیلې لره ورسه هلته ستا وښه ولاړه ده د هغه مار چې دی هغه په یو بوټي موټي کې باندې چې ورله هغه وښه هلته ولاړه په خپله نبي علیه السلام نه و په خبر پیر صاحب ته څنګه په خبر شولې ته چا په خبر کړې او بیا پیر صاحب ته خو زما رقم مجبوره یې نو ته 100 روپۍ ته ناست یې زه د ورځې 1000 ګټم ته 100 ګټې نو خو زما د کور په خرابېدو یې ګټې نو الله دې ستا کور خراب کړي الله دې تا تباه کړي د مسلمانانو کورونه دې تباه کړي زه تا ته درښیم راسه انجلۍ کوزده سوله واده نه دې سوی هلک بیا طلاقه کړه دا زه تا ته په دې علاقه کې درښیم دا چا وکړي پیر صاحب ته رالې خوی په دې ګټې ورسه پر روډ ودرېږه غلاوې کوه یاره نر غوندې غلا خو وکړه دا ته چیش کوې او ځان دې پیشوا ګڼلی زه پیشوا یم بس ما به عزت کوئ ما څه درته وویل هغه رقم به کوئ بس چې رالاست نه خلک څه سګرېټۍ مګرېټۍ چې وایي راشي یاره مونږ ته یو چټۍ رایي لکه په دا ملا کې وه لکه چټۍ مټۍ نسته ورسه الله او رسول خپل که ګر جهان ستا دی د ملا در تا خانه خرابه ده ملا پر سایکله ګرځي ته پر هونډا موټر سایکله ګرځي ښه نو بیا ته څنګه مال راغلی چې ته مولوي صاحب زما پلانی کار در یو شی که غواړئ ځان د مهمو اسلامي معلوماتو څخه خبر کړئ د الحاج مولوي نورالدین اغا په نوم فیسبوک پاڼه خوښه او له نورو سره یې شریکه کړئ